د والي صاحب حلیم بدایي نه ډېره مننه چې کوشش یې وکړ دغه بوټ یې خلاص کړ، ابتدا یې کړ، په نشته امکاناتو یې خلاص کړ. هغه څه چې ځان سره لري تاسو عزتمنو ته وړاندې کړئ. شریفی صاحب دیگه سر له همدې ورځې نه به د مسافرو پر مخ باندې منظم پروازونه جریان لري او خوستوال کولی سي له دې ځای نه کابل ته او له کابل نه دوبۍ ته یا بل هر هېواد ته چې ځي دوی به کنیکټینګ فلایټونه هم لري چې په هغې باندې کار روان دی. موږ غواړو او د ولسمشر لرلید دی چې خوست به په اقتصادي زون باندې بدلیږي او د اقتصادي زون دپاره ترانسپورټ که زمینی ده او که هوایي دی ډېر نهایت زیات اړین دی، هم د مسؤلیت له نظره، هم د وخت له نظره او هم د خوست تړل له کابل او له نړۍ سره دغه ټولو اړخونو له نظره دا ډېر مهم دی. سهار 5 بجې مشکل ده، تاسو ته ټیکټ هم درته تشکری میکنم از همگی و شرکت هوایی کامیار در خدمت همه مردم ولایت خوست خواهد بود. پروازهای ما را به شکل منظم انشاءالله که فعلا ما هفته یک بار روزانه روزهای پنجشنبه انجام میدیم. در صورتی که نظر به تقاضا مسافرین در صورتی که بیشتر باشد شرکت هوایی کامیار در خدمت شما خواهد بود و پروازهای ما را افزایش خواهیم داد. نن د خوست نوی میدون کابل ته پرواز لرم نو کابل نه بخیره بیا دوبۍ ته پرواز لرم، دوبۍ ته Thank you.